ایمان پلورونکي. شپږمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. محترم مسلمانانو ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینی کیسو په ترڅ کې تاسو په تیره برخه کې دا واوریدل چې علي بن سفیان رحمه الله د هغه ټپي ساتونکي په پلټنه کې بوخت و چې چا تختولی او چیرې بیولی، او دا مهم واوریدل چې د هغه ټپي ساتونکي خور او هغه جراح بیرته قاهرې ته راغلل او علي بن سفیان ته د هغه کندرو په اړه باندې یو څه وویل. او ورونو، د تیرې برخې په پای کې موږ او تاسې واورېدل چې هغې نجلۍ علي بن سفیان ته وویل چې د هغو څلورو کسانو د دې له ورور سره هېڅ همدردي نه وه، فقط د هغوی سر و کار د هغه راز سره و چې د دې له ورور سره و. علي بن سفیان له هغې نه پوښتنه وکړه چې اوس هغه څه کول غواړي او د خپل ځان په باب یې څه فکر کړی دی. هغې ځواب ورکړ چې خپل ټول ژوند به د جراح په قدمونو کې تیر کړي، او که جراح هغې ته ووایي چې اور ته ودانګه نو اور ته به هم ودانګي. هغه دې خبرې ته تیاره سوه چې تر کندرو پورې به د ورتلونکو لارښوونه هم کوي او د خپلې سیمې هر هغه سړی به ورښیي چې د مصر د حکومت خلاف کار کوي. د علي بن سفیان په مشوره د پوځ او اعلی حکیمانو غونډه راوغوښتل شوه او حالات د تقی الدین مخې ته وړاندې کړای شول. د ټولو دا فکر و چې تقی الدین نوی مصر ته راغلی دی او د لومړي ځل لپاره دومره ستر مسؤلیت ورسپارل شوی دی، نو ځکه به هغه په احتیاط سره پرېکړه کوي او کېدای شي چې له کومې خطرې سره مخ کېدل ونه غواړي. په غونډه کې زیاتره چارواکو په دې خبره اتفاق وکړ چې ښکاره معلومه ده چې لرې او پراخه سیمه زیاتره وګړي بې لارې کړای شوي دي، نو ځکه دې د دغو خلکو په خلاف باندې پوځي عملیات نه کېږي. مسئله دا وه چې د کندرو دننه چې کوم حالات معلوم کړای شوي وو له هغو نه څرګندېده چې هلته یوه نوې عقیده رامنځته سوې چې هغوی خلکو هم منلې ده، نو ځکه به دغه وګړي په خپل عبادت ځای باندې دا پوځي یرغل وګڼي او وبه یې نه زغملی شي. د دې حل دا وړاندې کړای شو چې دغې سیمې ته دې مسلمان معلمان، عالمان، پوهان ولېږل سي چې خلک سمې لارې ته راوبولي، خو د هغوی احساسات دې نه مجروح کوي. خو ورونو، تقی الدین وویل د دې مقصد خو دا دی چې تاسې له انسانانو ویریږئ او ستاسې په زړونو کې د الله جل جلاله او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مینه نشته چې د یوه رښتیني دین سپکاوی کیږي. زه د مصر امیر او اعلی قمندان ته د خبر ورکولو اجازه نه ورکوم. تاسې نه پوهیږئ چې هغه په فلسطین کې له څومره ځواکمن دښمن سره په مقابله اخته دی. تاسې هغه ته دا ثابتول غواړئ چې موږ ټول 3-4 زره بې لارې شوي انسانانو او د اسلام د دښمنانو څخه ویریږو. زه د نیغې او مستقیمې سختې او کوټلې حملې قایل یم. یو مرستیال قمندان وویل محترمه، بې ادبي دې معاف وي، صلیبیان پر موږ تور لګوي چې اسلام د تورې پر زور خپور سوی دی. موږ د دغه تور عملي تردید کول غواړو. موږ به له ځانونو سره د مینې او محبت پیغام یوسو. خو ورونو، تقی الدین ورته په ټوکه کې وویل نو بیا موږ تر ملا تورې ولې تړلې دي؟ په دې پوځ کې دومره لګښتونه ولې کېږي؟ آیا تر دې به دا غوره نه وای چې موږ لښکرې رخصت کړې وای او خپلې وسلې مو د نیل رود ته اچولې وای او د تبلیغیانو یوه ډله مو جوړه کړې وای چې د ملنګانو او مسافرو په څېر کلي په کلي ګرځېدای او موږ به هم ورسره وو. خو تقی الدین دا په احساساتي انداز وویل که د الله جل جلاله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغام په خلاف صلیبیانو تورې را ایستلې وي نو بیا خو به د مسلمانانو تورې په تیکو کې نه پاتې کېږي، او چې کله د مسلمانانو توره له تیکې راوځي نو هر هغه سر به له تنې جدا کوي چې د اسلام د مبارکې کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله له منلو انکار کوي. هر هغه ژبه به پرې کوي چې حق کلمې ته دروغ وایي. صلیبیان که دا تور لګوي چې موږ اسلام د تورې په زور خپروو، نو زه له هغوی نه معافي غوښتلې ته تیار نه یم. اسلامي سلطنت ولې کمزوری کېږي؟ خپله مسلمانان ولې د اسلام دښمن کېږي؟ یوازې د دې لپاره
چې صلیبیانو د ښځو شرابو او د زرو او مرغلرو او د واک او اقتدار حرص او هوس په وسیله مسلمانانو تورې زنګ وهلې کړي دي. هغوی په موږ باندې د جنګ خوښونې او ظلم او تیري تورونه لګوي. زموږ د جنګیالیتوب روایات ختمول غواړي، ځکه چې هغوی د جګړې لوبه زموږ څخه وړای نه شي. د هغوی د وچې لښکرې او سمندري بیړۍ ټول ناکامې شوي. اوس زموږ په منځ کې ورانکاري کوي، د الله جل جلاله د رښتیني دین جرړې غوڅوي، او تاسې وایي چې د هغوی په خلاف تورو ته لاس مه وروړئ. دوستانو، په غور سره واورئ چې صلیبیان او ستاسې نور دښمنان له تاسې نه د دوستۍ په پلمه تورې اخیستل غواړي، د شال لوري ستاسې وهل او ودرول غواړي. د هغوی دا اصول یوه غولونه ده چې که څوک تاسې ته په یو مخ باندې څپېړه درکړي، نو تاسې ورته دا بل لوری هم ورمخته کړئ. آیا د تاسې نه کوم یو ته څرګنده نه ده چې په کرک کې هغوی له مسلمانانو سره څه کوي؟ آیا تاسې په شوبه کې د مسلمانانو بېګار کمپونه لیدلي نه دي؟ هلته یې څومره مسلمانې بیبیانې بې پردې کړي دي؟ هغه مو اورېدلي نه دي چې په نیول شوي فلسطین کې مسلمانان د ویرې طرحې بېپتۍ او مظلومیت ژوند تېروي؟ صلیبیان د مسلمانانو کاروانونه لوټي او ښځې تښتوي، او تاسې وایي چې د اسلام په نامه توره پورته کول جرم دی. که دا ګناه وي نو زه پرې نه شرمېږم. د صلیبیانو تورې د بېوسه مسلمانانو سرونه پرې کوي، یوازې په دې خاطر چې له الله جل جلاله سره مینه لري، د صلیب او بتانو عبادت نه کوي. ستاسې تورې هغه مهال د لاسونه غورځېدل پکار دي چې مخې ته مو بېوسې او بېوسلې انسانان او هغوی ته الهي پیغام رسېدلی نه وي. موږ باید د دې اصولو منونکي نه اوسو چې د خلکو په احساساتو حمله وکړو. ما لیدلي دي چې په عربو کې ډېر کوچني کوچني واکمنان او نااهله امیران د خلکو د خوښۍ لپاره ډېر په زړه پورې کلمات کاروي، د هغوی غلط احساسات او ولولې نورې هم راپاروي او هغوی خوښ ساتي چې خلک هغوی له مزو چلچو او غیر اسلامي ژوندود څخه منع نه کړای شي. د دغو امیرانو د کار طریقه دا ده چې هغوی د څټمیستو یعنې چاپلوسانو یوه ډله پیدا کړې چې د هغوی هر غږ ته لبیک وایي. ورونو، لکه په نن زمانه کې چې وینئ هر ځای چکچکې ورته وهي، زنده‌باد نارې ورته وهي او نوم یې اخلي. تقی الدین خپلو چارواکو ته د وینا په ترڅ کې وویل یوه ډله یې پیدا کړي چې د هغوی هر غږ ته لبیک وایي، او همدغه وګړي په خلکو کې ګرځي او خلکو ته دا ثابتوي چې د هغوی امیر چې څه ویلي دي هغه د الله تعالی اواز دی، چې نتیجه یې دا ده چې د الله جل جلاله بندگان د بدکارو او عیاشو انسانانو غلامان کیږي او قوم به حاکم او محکوم ویشل کیږي. تقی الدین پسې وویل موږ ګورو چې دښمن زموږ جرړې غوڅوي او زموږ د قوم یوه برخه د کفر په تیارو کې ننباسي. که موږ کوټلې تګلاره ونه ټاکله نو مطلب به دا وي چې موږ د کفر ملاتړ کوو. ما ته مې ورور صلاح الدین ایوبي ویلي وو چې خیانت او غداري د مسلم امت یو دود ګرځېدلی دی، خو زه دا هم ګورم چې داسې یو دود هم پیل شوی دی چې یوه ډله به حکومت کوي او نور به یې تر لاس لاندې محکوم وي. واکمن ټولي به د قوم خزانه په شرابو کې بهوي او ملت به یو ګوټ اوبو ته تږی وي. زما ورور صحیح ویلي چې موږ باید د ملت او دین آینده په نظر کې ونیسو. موږ باید په خپل ملت کې د عزت او عمل لوړوالی پیدا کړو. راتلونکي نسلونه به زموږ له قبرونو څخه ځواب غواړي. د دغه مرام لپاره باید د داسې چارو ځانونه ونه ژغورو چې د دین او هیواد لپاره ګټور نه وي. که دغه په حقه ګامونه د قوم د څو کسو لپاره په ګټه نه وي نو موږ یې باید هېڅ پروا ونه کړو. موږ د مسلمان امت ګټه او عزت د څو کسو د خوښۍ لپاره قربانولی نه سو. موږ د خپل هیواد یوه لویه برخه یوازې د دې لپاره د ورانکاري په جال کې ګیر پرېښودلی نه سو چې هلته ګواکې د خلکو احساساتو ته زیان رسېږي. تاسې ګورئ چې د هغه ځای خلک ساده او ناپوه دي. هغوی خپل هغه مسلمانان وروڼه چې د قبیلو سرداران او مذهبي مشران دي د دښمن سره د سازش په نتیجه کې بېلارې کوي. ورونو، په غونډه کې د هیڅ چا هم دا هیله نه وه چې د تقی الدین عکس العمل او غبرګون به دومره سخت او پرېکړه به یې کوټلې وي. هغه چې کوم دلایل وړاندې کړل د هغې په خلاف په چا کې دا جرأت نه و چې مخالفت خو لا څه چې وړاندیز یې هم وکړي. هغه وویل په مصر کې چې کوم پوځ دی یا له محاذ راغلی دی او تر دې د مخه جنګېدلی دی، د دغه پوځ د 500 آسپاره، 200 اوښسپاره او 500 پیاده نن ماښام د سیمې په لور ولېږل سي چیرې چې شکمنې کنډرې لري. دغه پوځ به له هغې سیمې دومره لرې اوسي چې که اړتیا پېښه شي سملاسي توګه کلابندي وکړی شي. له ما سره چې د دمشق نه کوم 200 سپاره راغلي دي هغوی به کنډرو ته وردننه کېږي او حمله به کوي. یو چریکي ګروپ به کنډرو ته دننه ورځي او 200 سپاره به هغه کنډرې کلابندوي. که له بهر نه حمله وسوه د پوځ زیاته برخه به مقابله کوي
او کلابندي به نور هم راتنګوي. په دې عملیاتو کې د پوځ ته په کلکه وویل سي چې له بېوسلې خلکو سره به څه کار نه لري. ورونو تر دې پرېکړې وروسته په سملاسي توګه پوځي حاکمان د لیږد، حملې، کلابندۍ او نورو پلانونو په جوړولو کې لاس په کار سول. ورونو تقي الدین دې همدلته د دې پلان په عملي کولو باندې اخته وي. اوس به ورسو د اسلام ستر مجاهد سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته چې هغه د صلیبیانو سره په کوم حالت کې دی. سلطان صلاح الدین ایوبي د مصر له حالاتو نه خبره د کرک او شوبک کلاګانو ترمنځ په یو پراخه بیدیا کې چیرې چې شګلنې غونډۍ، خوړونه او لوی ګټان هم وو او ځای ځای اوبه او پرېمانه سیوري هم زیات وو. د صلیبیانو د نوي جنګي پلان سره د خپل پوځ صفونه ترتیبول. د استخباراتو مامورینو هغه ته ویلي وو چې صلیبیان به له 2 چنده ځواک سره چې زیاتره سپاهیان به یې زغره لرونکي وي له کلا نه بهر راوځي او حمله به کوي. دغه پوځ به د سلطان صلاح الدین ایوبي مجاهدین په مخامخ جګړه کې مصروفوي او نور به د شال لوري یرغل راوړي. سلطان صلاح الدین ایوبي خپل پوځ تر لرې واټن پورې خپور کړ. تر هر څه لومړی دا کار وکړ چې هر ځای اوبه او سیوري وو هغه یې ونیول. د دغو ځایونو د دفاع لپاره یې د غټو کمانونو لرونکو غشي ویشتونکي ولېږل. د هغوی غشي تر لرې ځایه رسېدل. هلته یې منجنیقونه هم ولګول. ورونو منجنیق یوه لرګینه دستګاه وه چې د میچنو د پلو په څیر باندې به د اور پنډوس کې ویشتل. که چیرې ستاسې د خیبر غزا په یاد وي نو په هغه کې نبي علیه الصلاة والسلام ته یهودو دغه منجنیقونه جوړ کړي وو چې بیا مسلمانانو ته د غنیمت په توګه په لاس ورغلل. خیر سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله دا کار کړی و چې هلته یې منجنیقونه هم ولګول چې د اور ګولې یې ویشتلې. دا کار یې ځکه کړی و چې دښمن نږدې راونه رسېږي. لوړې څوکې او غونډۍ هم نیولې وې. سلطان صلاح الدین ایوبي خپلو عسکري ټولیو ته امر کړی و چې که دښمن حمله وکړه تاسې نور هم خپاره سئ چې دښمن په خپرېدو مجبور کړي. سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ داسې ترتیب کړ چې دښمن دا پرېکړه ونه کړای شوه چې د مسلمانانو د پوځ اړخ کوم او وروستی کوم یو دی. ورونو دا یوازینۍ پوهه وه چې خدای تعالی یوازې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته په هغه وخت کې ورکړې وه چې ټوله نړۍ یې حیرانه کړې وه. سلطان صلاح الدین ایوبي د خپل پوځ یوه غټه برخه محفوظه وساتله. یوه برخه یې داسې په حرکت کې وساتله چې هر ځای اسلامي پوځ ته د کومک اړتیا وي دوی مرسته ورسولی شي. د هغه تر ټولو خطرناکه وسله د هغه چریکي ګروپونه وو او تر دوی زیات خطرناکې استخباراتي نظام و چې هغه ته یې د صلیبیانو د هر حرکت خبر ورکاوه. سلطان صلاح الدین ایوبي د شوبک کلا نیولې وه. د صلیبیانو په پلان کې دا هم و که حالات یې په ګټه وو نو شوبک به هم کلابندوي او نیسي به. هغوی هیله لرله چې د هغوی دومره زیاتې لښکرې به د سلطان صلاح الدین ایوبي لږ شمېر پوځ په بیدیا کې له منځه یوسي یا به یې دومره کمزوری کړي شوبک ته به له بهر نه مرستې ونه رسولی شي. د دغه پلان له مخې سلطان صلاح الدین ایوبي د شوبک کلا هغه برخه چې صلیبي پوځ پرې حمله کولی شوه تشه پرېښوده. هغه د صلیبیانو لپاره موقع ورکړه. صلیبیان د دغه ځای په تش لیدلو سره شوبک باندې حمله وکړي. هغې لوري ته یې د پیرې څوکۍ هم ونه دروله او تر لرې ځایه یې هغه سیمه خالي پرېښوده. ورونو صلیبي جاسوسانو په سملاسي توګه د کرک کلا ته خبر ورکړ. صلاح الدین ایوبي له صلیبیانو سره د جنګېدلو لپاره خپل پوځ د شوبک نه لرې راټول کړی دی او د شوبک د کلا لاره پاکه ده. صلیبیانو په سملاسي توګه هغه پوځ چې په سلطان صلاح الدین ایوبي مخامخ حمله کوله امر یې ورته وکړ چې لاره بدله او د شوبک په لور ولاړ شي لکه چې دغه پوځ هغه لوري ته وګرځېده او د دې هغه پوځ چې دغه ځای ته یې راوستلی و د شوبک په لوري د کوچېدو امر ورته وکړ. د دې پوځ پسې د رسود د ذخیرې کاروان روان و. دغه پوځ چې کله د شوبک چرای ته ورسېد نو ودرول شو. ورونو دا د دغه پوځ محالیز پړاو و. د رسود د اسونو ریړۍ، اوښان او کچرې د زرونو په شمېر روان و. هغوی ته هېڅ خطره نه وه ځکه چې د مسلمانانو پوځ تر لرې ځایونو پورې نوم او نښان یې هم نه و. صلیبي واکمن ډېر خوښ و. هغوی د شوبک کلا د خپلو قدمونو لاندې لیدله. خو ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله بیا بل ډول پلان ورته سنجولی و. د شپې لخوا هغوی شاته وکتل، اسمان یې تک سور ولید. د اور لمبې دومره لوړې وې چې د دومره لرې نه هم ښکارېدې. صلیبیانو اسونه وځغلول. چیرې چې اور لګېدلی و هلته د دوی د رسود وسایل و. هلته یې په خپل سر منډې وهونکي اسونه او بې مهاره اوښان یوې او بلې خواته د ځغاستې په حال کې ولیدل. ورونو
دا تباهي د سلطان صلاح الدین ایوبي یو چریکي ګروپ جوړه کړې وه. په رسود کې د اسونو او اوښانو لپاره وچ واښه و او په سلونو ریړیو بار نور غذایي مواد هم وو. هغه د رسود د کم څلورو خواو ته درولي وو، خو صلیبیان په تېروتنه اخته وو. هغوی ته پته نه وه صلاح الدین ایوبي د هر حرکت څارنه کوي. د شپې چې کله د کیمپ وګړي ویده سول، مسلمان چریکان پر اوښانو ورغلل او د وښو په انبارو یې اورین غشي وورول. وښو فوراً اور واخیست. په لږه شیبه کې ټول کم د اور په لمبو کې راګیر سو. په اور کې راګیر انسانان د ځانونو ژغورنې لپاره یوې او بلې خواته ځغستل. زیاتره د غشو خوراک سول. کومو څارویو چې رسۍ شکولې وې هغه وتښتېدل، او چې کومو ونه شکولې هغوی هم ژوندي وسوځېدل. تر لرې لرې ځایه پورې دغه کم په جهنم بدل سو. چریکانو زیات شمېر اسونه او اوښان ونیول او بېرته ولاړل. دا د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله لومړی تخنیک و چې په دوی باندې یې وکاراوه او کامیابه بېرته ولاړل. د سهار تر رڼا وروسته چې د صلیبي پوځ قومندانان هلته ورغلل، هېڅ شی بچ پاتې نه و. د هغوی د یوې میاشتې ذخیره له منځه تللې وه. هغوی پوه شول چې د شوبک لاره چې پرېښودل سوې وه دا هم د سلطان صلاح الدین ایوبي یو چال و. هغوی له څه مطالعې پرته وویل چې له کریک نه تر شوبکه زموږ د رسود لاره خطرناکه ده. نو له همدې امله صلیبیانو د شوبک کلابندي وځنډوله. د رسود پرته کلابندي ناممکنه وه. یعنې که چېرته دغه مواد نه وای ورته رسېدلي نو کلابندۍ هم امکان نه لرله، ځکه چې وخت یې نه و معلوم چې څومره وخت به دوی په کلابندۍ کې اخته وي. او چې کله هغوی ته دا خبر هم راورسېد چې تېره شپه د هغه پوځ هغه د رسود سامان هم تباه سوی چې پر سلطان صلاح الدین ایوبي مخامخ یرغل لپاره رالېږلی و، نو هغوی پر ټولو جنګي پلان د بیا غور کولو پرېکړه وکړه. هغوی ته هېڅ چیرې هم د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ نه ښکارېده. خو ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبي ته خبر ورکړل شو چې صلیبیانو په دواړو محاذونو وړاندې تګ ځنډولی. خو ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ټول خپل قومندانان راوغوښتل او ورته ویې ویل صلیبیانو جنګ ځنډولی دی، خو زموږ جنګ جریان لري. هغوی د دوه پوځونو مخامخ ټکر ته جنګ وایي، خو زه چریکي او شپنیو یرغلونو ته جنګ وایم. اوس چریکان فعال وساتئ. صلیبیان دواړو لوري ته په شاتګ کوي. هغوی په ډاډه زړه باندې په شاتګ ته مه پرېږدئ. په وروستۍ یا یو اړخ یې ناڅاپي یرغل وروړئ او ترې غایب شي. صلیبیان تاسې مخامخ جنګول غواړي، خو زه به تاسې په داسې میدان کې له هغوی سره مخامخ کوم چې ستاسې د خوښې لامل او میدان وي، او چیرې چې شګې هم ستاسې مرسته کوي. خو ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله هستوګنځای نه و. هغه له خپلو ملګریو او ساتونکي پوځ سره یوې او بلې خواته کوچېده. په یوه ځای کې به نه اوسېده. له دې سره سره هم داسې ښکارېده چې هر ځای موجود دی، او په ټول پوځ کې دا ډاډ موجود و سلطان صلاح الدین ایوبي په هر ځای کې موجود دی. ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله احوال ته خو ورغلو چې هغه له صلیبیانو سره په جنګي تکتیکونو باندې لګیا و. اوس به بېرته مصر ته لاړ شو. په مصر کې د سلطان صلاح الدین ایوبي ورور تقیالدین د صلیبیانو پر یو بل محاذ یرغل کاوه. دا د مصر سویل لویدیځه سیمه وه. د کومې سیمې ویرونکو کمرونو دننه چې د فرعونانو د زمانې هیبتناکې کنډرې او هلته حضرت عیسی علیه السلام له اسمانه بیرته راتلونکی و. ټوله سیمه په یوه نوې عقیده باندې اخته سوې وه. د پنجشنبې ماښام د لیدونکو ګڼې ګوڼې د کنډرو په غارډالو دروازه کې د ننوتلو ټیل پیل کړی و. دننه په یوه لویه کوټه کې یو پر اصرار غږ انګازې کولې. خلکو ته په دیوالونو کې ګناهګاران او نیکان د تللو پر وخت ښکارېدل. هلته هماغسې ګڼه ګوڼه وه چې په تېرو پنجشنبو شپو کې به وه. ناڅاپه د هغه پر اصرار انسان غږ غلی سو، د چا په باب چې مشهوره وه چې ګناهګارانو ته نه ښکاري. د دې پر ځای یو بل غږ واورېدل سو چې هغه دا و: بېلارې انسانانو، نن شپه کورونو ته مه ځئ. سبا ورځ به تاسې ته هغه راز څرګند شي د څه لپاره چې تاسې لیوال وئ. له دې ځایه ژر بهر ووځئ. حضرت عیسی علیه السلام تشریف راوړی دی. د دې کنډر نه لرې ولاړ سئ او ویده سئ. په لویه کوټه کې چې حیرت وهلیو خلکو ته په دیوالونو باندې کوم ځلېدونکي ستوري ښکارېدل، د هغو ځلېدل غلي سول. هغه مهال به په دغه سوریو کې ښکلي او ښایسته نجونې او خالقان په خندا تېرېدل. خو ورونو، هغه انسانان خلکو ولیدل چې عسکري ډولو خلکو دوی نیولي او له ځان سره یې بیایي. له ځینو ځایونو چیغې هم اورېدل کېدې. د ورېځې چې کوم شور او ځواک و هغه هم غلی سو. د خلکو لپاره دغه ځای ډېر سپېڅلی و. هغوی له ویرې وتښتېدل او کنډرې یې خالي کړې. ورونو، دغه انقلاب علي بن سفیان او تقیالدین رامنځته کړی و.
له هغوی سره هماغه سپاهیان وو چې تقیالدین یې امر کړی. دغه ګروپونه تر ماښامه وروسته کندهاریزې سیمې ته نږدې ورغلي وو. د هغوی لارښوونه شارجه کوله چې پر آس باندې سپره وه. د پنجشنبې په ماښام یې هلته پوځي ټولي ورسوله، ځکه چې په دې شپه به هلته میله جوړېده او د لرې لرې ځایو څخه به خلک ورته راتلل. د پوځ زیاته برخه چې هغوی 500 آسپاره، 200 اوښسپاره او 500 کسه پیاده عسکر وو، د دغه سیمې لرې لرې ساتل سوي وو. هغوی د بې وسلې خلکو پر خلاف باندې نه کارول کېدل. هغوی ته دا دنده سپارل سوې وه چې د سوډان پر پولو څارنه وکړي، ځکه چې په هغه کندهاریزه سیمه کې به د ورانکاره صلیبیانو او سوډانیانو په نومسولو باندې کارونه سرته رسېدل. نو ځکه د دې ویره موجوده وه چې هسې نه په سیمه کې نظامي عملیات اجرا کړي او سوډانیان یرغل وکړي. تقیالدین د هغې سیمې سرحدي ټولي چې د سرحداتو د ساتنې لپاره موظف نږدې راغوښتي او تر خپلې قوماندې لاندې کړي. 200 آسپاره چې له دمشق نه د تقیالدین سره راغلي وو، د هغه ځای چاڼ کړی شوي او د لیونتوب تر حده زړور وو. خورونه په هغه پوځ کې یوه ځانګړنه دا وه چې د ځغاستې او منډې په حالت کې به یې په اسونو چې سپاره ول غشي به یې ویشتل. په سپاهیانو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي په لاسونو روزل سوي چریکان هم وو. هغوی ته داسې روزنه ورکړل شوې وه چې په ډېرو سختو کمرونو او ونو به په حیرانونکې چټکتیا سره ختل او کوزېدل. او بله ځانګړنه یې دا وه د 2 ګزه خپور اور نه به چې هغه به بل هم وو دوی به تېرېدل. دا یو عادي کار و. خورونو دا چریکي سرتېري یې هغه مهال د کنډرو په لوري باندې ولېږل چې خلک کنډرو ته دننه روان وو. تر هغې ځایه شارجه وروسته، خو علي بن سفیان ورسره ملګری و. ګړندی استازی هم ورسره و چې په خبر رسولو کې خنډ رانسي. د کنډرو له دروازې بهر 2 سړي ولاړو او دننه تلونکو ته یې 3 خرماوې او اوبه ورکولې. د دروازې دننه توره تیاره وه. خلک به له دغه تیارو تېرېدل او روښانه کوټې ته به رسېدل. بهر یوازې یو مشال بل و چې معمولي رڼا یې ورکوله. 6 کسه سړي چې سرونه یې په څادرونو کې پټ کړي وو له زیارت کوونکو سره د دغې دروازې په خوله کې ولاړو. له ګڼې ګوڼې جلا او د خرماو ویشونکو تر شا ودرېدل. هغوی ته یې وویل چې مخامخ لاړ شئ. خورونو دغه 6 کسه چریکان ول. کله چې هغوی ته وویل شول چې مخ ته ولاړ شئ، نو خرما ویشونکي هغه مهال حیران پاتې شول چې د هغوی په شاګانو کې د خنجرونو څوکې وچوخول شوې. دغه 6 کسه چریکان چې دوی یې چوخول. هغوی د یو سړي شاته ځان ورساوه او شاته د خنجر د څوکې په چوخولو ورته په غوږ کې وویل که ژوندي پاتې کېدل غواړئ له دې ځایه په کراره بهر ولاړ شئ. تاسې ټول د پوځ په ګیر کې یاست. د خرماو او اوبو ویشونکي د لږ څه مزاحمت پرته بهر ووتل. شریکانو خپل خنجرونه داسې په چوخولو کې پټ کړل چې له هغوی پرته هیچا هم ونه لیدل. دغه 4 کسه چې څنګه بهر راووتل، هلته 2 کسه سړي ولاړ وو. هغوی 4 واړه ونیول او په دیکو یې تر لرې ځایه ورسول. خورونو هلته 2 کسه په رسۍ باندې تړل سوي وو. 6 کسه چریکان د خرماو او اوبو پرته له مشکیزو سره هم پاتې سوي وو. خورونو د غار په خوله کې دغه 6 کسه ولاړ وو او هغوی دننه تلونکو خلکو ته وویل چې له خرماو او اوبو پرته دننه ورځئ، ځکه چې دننه څه نوی حکم راغلی دی. خو ساده زړو کلیوالو هم ورسره ومنله او ټول خلک دننه روان وو. ورونو څه فکر کوئ چې علي بن سفیان رحمه الله به سبا ورځ باندې د دغې سیمې خلکو ته څه وینا لري؟ او تقیالدین چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ورور ده، هغه به څه وینا کول ورته غواړي؟ او هلته به بیا سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د صلیبیانو سره خپل جګړیزې مبارزې ته دوام ورکوي. ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به سره له ارزښتمنو تفسیرو پر روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 18مې برخې پای.